فرانسیس بیکن وایي چې فهم قدرت دی. څه فکر کوئ قدرت څه شی ده؟ دلته یا فهم څه ده؟ فرانسیس بیکن په 14مه یا پر 18مه پیړۍ کې د کوم ډول قدرت څخه غږیږي؟ هغه چې وایي فهم قدرت دی. نو آیا رښتیا هم فهم قدرت دی؟ همداسې زموږ او تاسو د فارسي ژبې د ولایت ته رسېدلی شمس تبریز وایي دانا بود توانا بود هر که دانا بود. دلته هم ورته جمله راغلې ده. دلته هم دانا بودن یا فهم لرلو ته قدرت ویل شوی دی. موږ باید په دې پوه شو چې قدرت یعنې څه یا فهم یعنې څه. که چېرته موږ پوه شو چې فهم یعنې څه نو پر دې پوهېږو چې قدرت یعنې څه. عبدالله تکلمه تاسو سره د رغون ښوونیز کانال له لارې تاسو ته د فهم یا د پوهې په اړوند ځینې خبرې لرم. هیله ده چې د خوښې وړ مې وګرځي. هر هغه څه چې د انسان په مغزو کې د باور، نظر، واقعیت، حقیقت، دروغ، رښتیا یا هم د خیالاتو او احساساتو په نامه باندې زموږ پر مغزو کې ثبت دي فهم بلل کېږي. لوی تولستوی په دې اند باندې دی چې د علم د حاصلولو لپاره باید هر ډول نظریې په ذهن کې ثبت شي او ذهن کې ځای ورکړل شي. خو د فهم او د ښه درک لپاره موږ باید په ورځني ډول باندې ځینې نظریې او ځینې خبرې له ذهن څخه وتوږو. همدارنګه د پښتو ژبې تکړه ادیب اسدالله غضنفر هم وایي د نثر لیکلو هنر په کتاب کې یو فصل دې ته ځانګړی کړی دی چې څه شی ونه لیکو. دلته تقریبا دواړه خبرې په یو د لوی تولستوی او د اسدالله غضنفر دواړه خبرې تقریبا یوه معنا لري چې د بېځایه شیانو بېځایه افکارو د راتګ مخنیوی وکړو فهم بلل کېږي. یا ایډموند هوسیل یوازې ریاضي فهم بولي. هغه وایي چې نورو فهمونو باندې جغرافیه سیمه، جغرافیه نظریه او همدارنګه تفسیرونه پر نور فهمونو باندې اغیز پرې باسي او دغه فهمونو شکل په بله باندې اړوي. نو د دې لپاره چې پوه شو چې فهم څه ده باید له هر څه لومړی پر هغو موضوعاتو یا پر هغو شیانو باندې بحث وکړو چې هغه له فهم څخه خبرې کوي او غږیږي. ځانګړي فصلونه او ډېر زیات فوکس او تمرکز په فهم باندې ده. که هغه نورولوژي ده او یا هم فلسفه یا هم ارواپوهنه ده او یا هم دین. را به شو له ډلې څخه به یو څو بیلګې تاسو ته راوړو چې دغه خلک د فهم په اړه باندې څه وایي. عقلګرایان په دې اند باندې دي چې وایي فهم له عقل څخه لاسته راځي، چې په دې ډلې کې دیکارت او سپینوزا هم راځي. خو د دوی په مقابل کې تجربه ګرایان بیا په دې اند باندې دي چې فهم له تجربې څخه لاسته راځي. او همدارنګه کانت دلته بیا یو بل نظر لري. کانت بیا وایي چې فهم د عقل او تجربې له یو ځایوالي څخه لاسته راځي. همدارنګه د اسلامي نړۍ ستر فیلسوف او ستر عالم امام غزالی به وایي چې فهم د حقایقو کشف دی. یعنی فهم دی چې د هغه په واسطه موږ حقایق کشفوو. دلته کله چې موږ حقایقو څخه غږیږو دلته باید دې ټکي ته پام وکړو چې له حقایقو څخه وروسته دلته یو څه د دروغو په نامه هم شته چې ځینو خلکو ته دغه دروغ د حقایقو په بڼه باندې خپرېږي. دلته خیالات هم شته چې خلکو ته اصیل او واقعیتونه معلومیږي. دلته نظریې هم شته چې خلکو باندې د باورونو په نامه باندې خلکو ته د وړاندې کولو هڅه کوي. نو د دې لپاره چې وکولی شي چې دروغ له رښتیا، احساسات له واقعیتونو یا هم فهم یا هم همداسې نور شیان چې له یو بل سره ارتباط لري د بیلګې په ډول نظریه له باور څخه بیله کړو، نو موږ اړ یو
او تر ټولو پورې زموږ انساني ټولنې تر ټولو زیاته اړتیا دې ته ده چې پوه شو چې فهم یعنې څه. را به شو خپلې افغاني ټولنې ته. په افغاني ټولنه کې تر دې دمه پورې موږ د فهم دوه مرجع لرو. یو افغاني کلتور ده او دویم هم د اسلام مبارک دین. فهم داسې یو موضوع ده که په دې باندې موږ ساعتونه ورځې یا اونۍ وغږیږو هم پای ته نه رسیږي. لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې د افغاني کلتور په افغانستان کې فهم دا معنا لرله چې د افغانستان یا د افغانانو فهم د اسلام مبارک دین او ورسره افغاني کلتور و. خو دا چې دغه جګړو د افغانانو حالت په بله باندې واړوه، افغاني کدرونه شهیدان شوه یا مړه شول یا هم له نورو بدبختیو سره مخامخ شول، نو دلته و چې هغه د فهم یا د فهمي یا علمي زنځیر پراخه شو، د هغه کړۍ پراخه شوې. نو د دغې پراخۍ ته په کتلو سره دا چې نړیوالو یا ځینو هیوادونو افغانستان ته بد نیت لاره، نو د دې لپاره چې د دغه کړۍ په ازادۍ کې بیرته فهمونه، خیالي فهمونه یا هم نظریې د باورونو په نامه باندې یا هم احساسات د واقعیتونو په نامه باندې په دغو درزونو کې کېښودل تر څو پورې افغانانو ته یو غلط فهم لاسته ورشي چې په دې لړۍ کې د نسبي آرامۍ څخه وروسته افغانان فعلا له مختلفو یا څوګونو فهمونو سره بلد شول. دلته د دې لپاره چې هغه افغاني ځوان یا افغان ځوان ونشي کولای چې غلط فهمونه تر ځانه پورې حاصل کړي، نو باید لومړی د فهم عمومي تعریفونه د مختلفو موضوعاتو له لارې یا د مختلفو کتابونو له لارې موږ پوه شو چې فهم یعنې څه، چې وکولی شو فهم باورونه له نظریو څخه، دروغ له رښتیاو څخه او یا هم احساسات له واقعیتونو څخه بیل کړو. د دې لپاره چې وکولی شو چې یو سیم او سالم فهم ولرو، نو د دې لپاره ځینې په انسان په بدن کې ځینې وړتیاوې اړینې دي چې باید هغه وړتیاوې ولرو. د هغو له لارې څخه کولی شو موږ ښه فهم ترلاسه کړو، لکه هغه وړتیا د لیک او لوست کول، همدارنګه د اصلي او هغه د اساسي ټکو راویستل، په هغو ټکو باندې بحث کول، او همدارنګه دا هم یو بل اړخ هم د صحي جوړښت ته چې انسان چې کله په صحي ډول باندې روغ وي هغه کولی شي چې ښه فکر وکوي او کولی شي ښه علم ترلاسه پورې راوړي، نو کولی شي په همدغو په مرسته باندې کولی شي یو ښه فهم د انسانان یا افغانان. پخوا د افغانانو فهم له دین څخه سرچینه اخیستله، خو دا چې دغو جګړو زموږ دیني ریښې را کمزورې کړې او هغه کلتوري ارزښتونه راته ټوټه شول، نو مهاجرتونو په صورت کې یا د نورو بدبختیو په صورت کې زموږ هر څه له منځه لاړل. د دغو هر څه د بیرته را ژوندي کولو یا د بیرته را ځای کولو په لړ کې دلته یو شمېر نور د مغرضو کړیو له لارې ځینې نظریې د فهمونو په نامه باندې د موږ په منځ کې را داخلې شوې، ځینې شخصي نظریې د دین په نامه باندې راغلې چې وایي کولی شل هغه زموږ د ټولنې هغه ثبات او جوړښت او ارامي له منځه یوسي. دا چې وکولی شو چې څنګه وکولی شو بیا چې هماغه اصیل فهم ته لاس راوړو، زموږ هغه ریښې بیرته غښتلې کړو، نو باید بیرته زموږ پناه یوسو خپلو هغه ارزښتونو ته، بیرته باید پناه یوسو خپله هغه د اسلام مبارک دین ته چې کولی شي هلته د باور په شکل باندې یا د باور په نوم باندې د انسان تر ټولو هغه قوي نقطه پیاوړې کړي. ځکه چې کله چې باور رامنځته شي نو له هغه وروسته فهم هم رامنځته کیږي، له هغه وروسته ثبات هم رامنځته کیږي او همداسې نور اړخونه. د دې لپاره چې وکولی شو څنګه دغه باورونو، ارزښتونو او فهم ته ځان وررسوو، نو د دې لپاره زموږ په یو څه کمپیټنس دي چې هغه ته موږ اړتیا لرو. باید د هغه کمپیټنس له لارې وروسته له هغه موږ کولی شو دغه مرحلې ته ځان ورسوو چې هغه کمپیټنس هغه د لوستلو او د
د لوستلو قدرت ته باید د لوستلو قدرت ولرو او همدارنګه د لیکلو قوت ولرو، ځکه چې په دې سره کولی شو موږ نور فهمونه حاصل او نورو ته یې بیرته ور وړاندې کړو. او همدارنګه موږ باید په هوښیارانه او آګاهانه ډول باندې د شیانو او د علمونو په انتخاب کې هوښیار واوسو. او همدارنګه تر ټولو زیات مهم او اساسي اړخ هغه زموږ د ښه صحي حالت لرل دي، ځکه چې ښه صحي ښه بدن او د ښه فزیکي جوړښت له لارې کولی شو موږ ښه عمل وکړو او ورسره یو ښه فکر وکړو. دا اوس زموږ نننۍ موضوع د فهم په اړه باندې هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. که څه هم دا موضوع ډېره پراخه ده، په دې باندې که ساعتونه، اونۍ او یا هم میاشتې هم موږ کار وکړو بیا هم کمه ده، خو موږ صرف دغه کوچنۍ ویډیو ستاسو خدمت لپاره جوړه کړه چې وکولی شو حد اقل دغه موضوع کې ستاسو را ژوندي کړو چې د فهم حاصلولو له کومې لارې څخه موږ کولی شو او څنګه وکولی شو چې دروغ له رښتیاوو، احساسات له واقعیتونو او نظرونه له باورونو څخه جدا کړی شو. را به شو د خپلې ویډیو په پای کې به دا ووایو چې که چېرته زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د ویډیو د خوښولو او د شریکولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تر ټولو لومړی زموږ ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بیا او بلې موضوع پورې مې په لوی او بخښونکي خدای جل جلاله باندې سپارم. پر مخه مو ګلونه. السلام علیکم.